السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کورنۍ چارو وزارت په تېره اونۍ کې خپرونې ته ښه راغلاست. د کورنۍ چارو وزارت نشئی توکو سره د مبارزې مرستیال الحاج لوی پاسوال ملا عبدالحق اخوند همکار د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP له مسؤل ښاغلي سټیفن ریوډیکیوس د پروژې مدیر ویډیس کلبیک او د پروګرام متخصص عبدالحمید عمر سره په خپل دفتر کې ولیدل. د فاریاب امنیه قمندانۍ امنیتي ځواکونو 9 تنه انسان تښتونکي نیولي چې د دې ولایت د مرکز میمنې ښار په دریمه ناحیه کې 2 ماشومان تښتولي وو. پولیسو ماشومان ژغورلي او کورنیو ته یې سپارلي دي. د کورنیو چارو وزارت د تأمیناتي چارو معاینت په سپارښتنه او د یاد معاینت د تعمیراتو لوی ریاست په هڅو د پکتیا ولایت په روحاني بابا، ژواک، لژې، احمد خیلو او پټان ولسوالیو کې د لمریزې برېښنا سیستم جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د لغمان د ولایتي ځانګړې قطعې 50 تنه مجاهدین له نظامي او عقیدتي زده کړو بشپړولو وروسته فارغ شول. د امنیتي چارو ستر معاینت د ځانګړو ځواکونو لوی قمندانۍ اړوند د بلخ 888 ملي قطعې اتلو مجاهدینو په دې ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې هغه ماشوم چې یوه اونۍ مخکې انسان تښتونکو لخوا برمته شوی و او له کورنۍ څخه یې د ازادېدو په بدل کې 3 لکه امریکایي ډالرو غوښتنه کوله آزاد کړی دی. دا وې د دې اونۍ لاسته راوړنې. تر بیا ښې چارې.